د عید الاضحى یعنی د غټ اختر د مون صحیح طریقه صدا ډیر خلک داسې چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي او په دې موږ کې غلطي کې د دې حدا پورې د دې چې نیت ته دغه طریقه ولم نه ورسي نو مهمه ضروري مسله ځکه ده چې په دې کې تاسو ته مکمل او اسانه طریقه خیم ان شاء الله تعالی چې تاسو دا ویډیو ګورئ نو مکمل او اسانه طریقه به تاسو په سمجھ کې راشي او چری هم تاسو په د اختر په مانځ کې تاسو نشي غلطي دي ټول مخکنه خبره ده چې نیت کول ټول مخ کې نو نیت پسنګ کوي نیت وسنګ چې عام مزنیت کوي هغه شانتی نیت دی لیکن په دې کې چې کوم شپږ زائد تکبیرات د نیت کولم ضروری دي واجب دي چې دا چې کوم شپږ زائد تکبیرات دا واجب دي نو لہذا د دې نیت پکې کول شرط دی کچری تاسو د دې نیت نه کوئ نو ګورئ تاسو مونږ نه کی نو ټول مخکنه خبره ده چې څنګه نیت وکړو نیت پتا سي کوئی چیز د اختر 2 رکعات مونږ دا کوم او سره د شپږ زائد تکبیرات چې کوم د شپږ زائد تکبیرات دي د دې نیت پکې تاسو کوي دا د ځړنم تاسو د نیت ګدام کافي شي د خلینا ویل څه ضروری دي چې نیت وتاړه الله اکبر وی امام صاحب تاسو الله اکبر وی او نیت وتاړه او بیا چې کوم دې لاس باندې پرې دی ډېر خلک داسې چې ډایرکټ لاس پرې دي لاس باندې پرې دی بلکې لاس باندې به وتاړه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د دې پورې وتا سو او بیا به امام صاحب چې کوم دې الله اکبر وی لاس پوچت کی نو تاسو هم الله اکبر وی لاس پوچت کې اکثر خلک داسې چې لاس تړلې بدی ګلاس نو چدي نو بدی کې بلا سوچته وي الله اکبر مو یو ځله او بیا بلا سپری دي بیا بتړای نه لاس پپری دي بیا الله اکبر وي تاسو به الله اکبر وي او لاس پوچت کې بیا بلا سپری دي دریم ځله بیا الله اکبر وي او بیا چې کوم دي بیا بلا نه پری دي بلکې لاس په وتړای او بیا داغه نه بعد ظاهر خبر د امام صاحب سورۃ الفاتحه او سورۃ په وي او داغه نه بعد رکوع ته بلال شي رکوع سجدي نه بعد دوباره دویم رکعت د چپاسي نو د دویم رکعت بیا په اخر کې زیات تکبیرات دي په شروع کې زیات تکبیرات نشي نو چې دویم رکعت پاسې نو بیا تاسو الله سوتړل او دا شانت امام صاحب الله سره هغه امام صاحب سورۃ الفاتحه وي او سورۃ وي بیا چې سورۃ وي نو د رکوع ته دون مخ کې بیا درې کوم زیات تکبیرات هغه بیا ویل کېږي نو لہذا اکثر خلک داسې بداغي کې غلطي کوي چې الله اکبر نو ډایرکټ رکوع ته لاړ شي نو ډایرکټ رکوع ته نه ځي رکوع نه مخ کې درې زیات تکبیرات دي په دویم رکعت کې خبره کوم الله اکبر وي تاسو هم الله اکبر لاس بوچت کې بیا بلاس پرې دی بیا الله اکبر وي او بیا بلاس پرې دی بیا الله اکبر وي بیا بلاس پرې دی درې ځله تاسو الله اکبر وي لاس پرې خو په سلورم ځله چې کوم دی بیا به رکوع ته زینو بیا لاس ته ورنی شي بلکې الله اکبر وي او رکوع ته بلاړ شي رکوع خو کړه د هغه نه بعد چې کوم دی بیا باقي چې موږ دی هغه نارمل چې تاسو څنګه موږ کوي دغه طریقه دی نه دغه نه بعد بیا سجدي راشي سجدي نه پس چې کوم دی تحیات ته درود شریف ته دعا ده او دغه نه بعد سلام دی او د سلام نه بعد ګوره ضروری مسله دا یاد وساتئ چې اکثر خلک داسې چې غلال شو تختی یاد وساتئ داسې خلکو ته چې کوم د اختر د مونږ چې فضیلت دغه نه حاصلېږي دا خطبه اوریدل چې کوم دي دا دوه خطبه د اختر د مانځنه بعد دا اوریدم واجب دي څنګه چې د اختر مونږ واجب دي دغه شانتي د اختر د مانځنه پس چې دا دوه خطبه ویل کېږي دغه اوریدم واجب دي کچره تاسو مونږ تاسو دوه رکعات مونږ به لاړای نو تاسو چې د اختر چې اصل فضیلت دغه حاصل نشو تر څو پورې تاسو دوه خطبه نه اوریدي او د خطبو په دوران کې خبرې نه کوي یو بل سره غب شپ نه لګوي او یو بل ته اشاره نه کوي بلکې خطبه چې کوم طریقه دا هغه دا چې تاسو بالکل په آرام سره او په سکون سره خطبه واورئ کچري د جمعې خطبه یا د شانتي د اختر خطبه دا اوریدل چې کوم د تاثیر دا واجب دي چونکه ډېر خلک داسې چې خطبه په دوران کې لګي خبرې کوي نو د خطبه په دوران کې خبرې کول دا ناجایز او حرام عمل دی ګناه کبیره ده نو دا یو اسانه طریقه ما تاسو ته وخوله د اختر د مانځه چې کوم طریقه ده امید کوم چې طریقه به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته